بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یو د صحت جامې به مو پر تن وي. نن د ادب پوهنې په برخه کې د ادب د جوړښت لپاره اساسي عناصرو باندې بحث کوو. یعنی د یو ادب د رامنځته کولو لپاره کوم توکي کوم عناصر ضرور دي. ادب پوهانو د ادب د جوړښت لپاره 4 عناصر ښودلي دي. اول عنصر یې عقلي یا ذهني دی، دوهم عنصر یې جذباتي او عاطفي دی، دریم عنصر یې تخیلي ښودلی دی او څلورم عنصر یې تخنیکي یا فني. عقلي یا ذهني عنصر، جذباتي او عاطفي عنصر، تخیلي یعنی خیالات او فکر، څلورم عنصر یې تخنیکي یا فني یا د ادب مطالعه هم ورته وایي. راځو بحث کوو اول په عقلي یا ذهني عنصر باندې. یو ادیب د خپلو موضوعاتو د ښکاره کولو یا لیکلو لپاره خپل خیالات د نظر نقطه او تصورات وړاندې کوي. که چیرې په یو ادبي اثر کې د فکري عنصر کمی وي، یعنی عقلي یا ذهني کمبود موجود وي، نو د هغې مثال داسې دی یا د هغې حیثیت د هغه جسم دی، د هغه وجود دی چې ښایسته وي خو مګر روح پکې نه وي. کم یو ادبي اثر کې مثلا شعر کې، نثر کې د فکري عنصر کمی وي، عقل او پوهه، سوچ فکر پکې نه وي شوی، د هغې مثال ادب پوهان داسې ښودلی دی لکه نانځکه یا ګوډۍ چې جسم یې ډېر ښایسته دی خو مګر روح پکې نشته. یعنی عقلي او ذهني عنصر په یو ادبي او هنري اثر کې د زړه په شان دی، د زړه په شان، لکه څنګه چې د روغ زړه په واسطه د یو انسان یا د یو ژوندي موجود وجود روغ او سالم وي، نو د عقلي عنصر په واسطه ادبي لیکنه یا هنري اثر روغ او سالم او ژوندی پاتې کېدلی شي، روغ او سالم وي. په یو رښتینې عالي او تلپاتې ادبي لیکنه کې، د هر څه نه اول باید ادراکي او عقلي عنصر ته ډیره پاملرنه وشي. یعنی ادیب د عقل او ادراک په مرسته باندې د یو موضوع چوکاټ برابروي، چوکاټ تیاروي او بیا د همدغه چوکاټ په بنسټ د خپل ادبي اثر ماڼۍ رغوي. لکه څنګه چې یو انجینر د یو تعمیر لپاره نقشه جوړوي، نو په همدې ترتیب باندې یو ادیب د عقل په واسطه باندې د یو موضوع دپاره چوکاټ برابروي او بیا هغې نه وروسته د همغه چوکاټ په بنسټ خپل ادبي اثر ماڼۍ جوړوي. یعنی د یو عقلي عنصر په حق کې به په لنډ ډول داسې ویلی شو چې د یو غوره ادب رامنځته کول د فکري او عقلي عنصر پرته هیڅ امکان نه لري. دوهم عنصر هغه جذبه ده یا جذبات دي. یوازې په عقلي عنصر ادب نشي پنځېدلی، نشي رامنځته کېدلی. یعنی د ادب د تخلیق او د رامنځته کېدو دپاره دوهم عنصر چې ډېر ضروري دی هغه جذبات دي. کله چې یو لیکوال په کومه موضوع باندې لاس پورې کوي، هغه له جذباتو ډکوي او بیا یې وړاندې کوي تر څو لوستونکي په جذباتي توګه له هغې څخه متاثره شي. یو هنرمند چې کومه خبره په کوم کیفیت سره بیانوي، نو په لوستونکو او اوریدونکو باندې په هماغه شان او کیفیت سره اغیز کوي او یا تاثیر اچوي. یعنی د ادب په تخلیق یا لیکلو کې جذبات ادب پوهانو د مالګې او مسالې سره تشبیه کړی دی. مالګې او مسالې سره هر څومره چې مالګه او مساله برابره وي، نو په هماغه اندازه ذایقه او خوند هم برابر راځي.
نو جذبات او احساسات په یو ادبي اثر کې که ډیر وي، څومره چې ډیر وي، نو په هماغه اندازه په ادب کې خوند، رنګ، جذابیت او په زړه پورې پیدا کیږي. نو جذبات یا جذبه د ادب د رامنځته کېدو دپاره یو ډیر مهم عنصر دی، یو ډیر مهم شی دی. راځو دریم عنصر ته. دریم عنصر د یو ادب په جوړښت کې چې ډیر ضرور دی هغه تخیلي عنصر دی یا خیالات او فکر دی. یو ادب تخیل په ادب کې د دې دپاره داخلوي چې د لوستونکو او اوریدونکو په متخیله قوه باندې په خیالاتو او فکرونو باندې اغیزه وکړي او د هغې د خیال په ژوروالي باندې پوه شي، یعنې د یو ادب د خیال په ژوروالي باندې پوه شي. نو باید د لیکوال د خیالاتو قوه دومره حد ته قوي وي چې لوستونکي د خپل د تخیل په وزرونو، د خپلو د خیالاتو په وزرونو باندې له خپل ځان سره والوځوي او د ادب د وینا پیغام او د مقصد یا هدف درک ته یې ښه او زر متوجه کړي. یعنی ادب باید د خیالاتو قوه ډیره قوي وي تر څو د لوستونکو په خیالاتو باندې تاثیر وکړي. نو دا یو غوره معیاري ادب، یو تلپاتې ادب د دې نه رامنځته کېدلی شي. یو کتاب دی په نوم د آریانا دائرة المعارف، په هغې دوهم جلد کې د ادب په دې څلورو عناصرو سره سره په تخیلي عنصرو باندې ډیر ټینګار کړی دی او لیکلي دي چې د ادب پوهانو په عقیده باندې د ادبي د لیکنو د جوړښت تر ټولو مهمه او لومړنۍ ځانګړنه هغه خیالات دي، تخیل دی، چې د ادبي اثر د هنري ارزښت اساسي برخه وي. همدغه تخیل په ادب کې یو عادي پیښې ته ښکلا وربخي، شکل ورته بدلی، لوری ورته ټاکي. یعنی خیالات باید دومره حد ته قوي وي چې یو عادي پیښه وي، یو عادي لیکنه اثر وي، خو دومره حد ته ښکلا ورکړې وي تر څو د لوستونکو په باندې یو اغیزه وکړي. که څه هم ادبي پیښې حقیقي او رښتونې دي، مګر د تخیل ځواک په واسطه باندې د ښکلا پوړ ته رسیږي، د ښکلا مقام ته رسیږي. د همدې قوې او عنصرو په واسطه یوې کیسې ته د ډول ډول منظرکشیو، د انسانانو خصوصیاتو، روحیاتو، عاداتو، حالاتو او نورو په الفاظو کې د وړاندې کولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. یعنی یو لیکوال د تخیلي قوې یا د خیالاتو د قوې او لیکوالۍ د فني مهارتونو په وسیله داسې منظرکشي کوي، داسې صحنه جوړوي یا داسې حالات او واقعات په الفاظو کې رانغاړي چې لوستونکی یا اوریدونکی فکر کوي چې هر څه په خپلو سترګو ویني او خپل ځان هو به هو په هغه صحنه کې شاملوي. نو دې ته تخیلي ځواک یا تخیلي قوه وایي. یعنی باید خیالات دومره حد ته قوي شي چې تر څو دا لوستونکی یا اوریدونکی خپل ځان په هغه صحنه کې شامل ګڼي او هغه مسله حال ته راجع شي، یعنی حال کې وګڼي. او په تخیلاتو کې د ټول نه مهم شیان هغه تشبیه ده، یعنی یو تشبیه نه کار اخیستل کیږي، استعارې نه کار اخیستل کیږي، کنایې نه، مجاز څخه کار اخلي. کله کله دغه د تشبیه، استعارې، کنایې او مجاز نه دومره حد ته کار واخیستلی شي چې د مبالغې تر حده پورې ورسیږي، مبالغه هم پکې وشي. هر څومره چې په یو ادب کې تخیلات قوي وي نو په هماغه اندازه ادب لوړ او تلپاتې ګرځي، یعنی دایمي ادب ګرځيږي، هرې زمانې پورې تړل کېدلی شي. راځو څلورم عنصر ته. څلورم عنصر هغه تخنیکي یا فني عنصر دی. پورتني درې وړه عناصر لکه عقلي عنصر، جذباتي عنصر، تخیلي عنصر د ادب لپاره مواد برابروي او د ادیب خیالات او احساسات او تخیل د هغو موادو په جوړښت کې مرسته کوي.
ولې یو بل ډېر مهم عنصر چې له هغې څخه پرته ادب جوړښت او تشکیل هیڅ امکان نه لري هغه تخنیکي او فني عنصر دی. د ادب د تخلیق لپاره یو شمیر فني او مسلکي قواعد جوړ شوي دي، یو شمیر اصول جوړ شوي دي چې د ادب په ښکلا کې، تاثیر کې، کیفیت کې زیاتوالی راولي. یعنې تخنیکي عنصر د یو ادب اهمیت زیاتوي. داسې به ووایو چې لومړني درې عناصر عقل، جذبه او تخیل دا راښایي چې په ادبي ډول کومه خبره باید وشي. دغه پورتني عناصر کوم چې مخکې ذکر شو د هغې د یو ادبي خبر راته ښایي چې باید کومه خبره وړاندې شي، خو تخنیکي عنصر بیا دا راته ښایي چې دغه خبره کوم ادبي خبره ده باید په څه ډول وړاندې شي، د خبرې د وړاندې کولو طریقه راته ښایي. یعنې د ادبي خبرې د وړاندې کولو طریقه راښایي. په هر ادب کې د اغیز، ښکلا او د اسلوب ښېګڼو ترمنځ توازن ضرور دی. کله چې په ادب کې دا څلور عناصر ملګري شي، جذبه، عقل، تخیل او تخنیک، کله چې دا ټول سره ملګري شي نو بس رامنځته شوی ادب به د فکر او فن یو ډیر لوی مثال وي، یو ډیر عالی بیلګه به وي. د ځینو ادب پوهانو له نظره د پورتنیو عناصرو سربیره سادګي یا رواني، د خبرې زړه راښکون، د لفظ او معنا برابروالی د ادبي اثارو ځانګړنه بولي، خو دغه څلور عناصر پکې ډیر مهم دي او ډیر ضرور دي. نو په دې خبر را لنډوو په لنډ ډول داسې ویلی شو چې د ادب په جوړښت کې پورته څلور عناصر عقل، جذبه، تخیل او تخنیک هر یو په خپل ځای خاص مقام لري، خو په دې ټولو کې بیا د تخیل ونډه پکې زیاته او بنیادي ده. له توجه څخه مو ډیره مننه کوو. که چا زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.